دا وتا ستا په خور خار کې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمائی اور ټول امت تا خطاب کئی. فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو بہترین امت یہ کہ تاسو پیداشی دے پا رہے کہ تاسو کار بسئی تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. امر بکوئی خلق تا پنیکای باندې او من کوئی بخلق د بدو کارونو. د ټول امت محمدی صلی الله علیه وسلم پیشا او کار چده هغه بدایي. د دنیا د روزگار نه سیوا چې ځان ته رزق حلال په وګټي داغه نه سیوا به نور کار نه لوی کار به دایي کہ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. عزیزان بیا پدی کے با ډېر مشکلات راځي، رنگ رنگ تکلیفات به پکې راځي، ځکه چې دا خو د یو لک څلور زره پیغمبرانو مشن دی کړ. نو د آدم علیہ السلام نوالا تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہر یو پیغمبر تا په دعوت د دین کې څومره مشکلات سامنے شوه. اوس تبه څه چل کوي؟ تبه دا کې چې دعوت ورکی چاہتا او هغه درته کنځلې وکړي، نو ته به هغه کنځلو په بدل کې ورته دعا کوي. دعوت ورکی چاہتا او هغه در باندې گزار وکړي، نو ته به هغه گزار په بدل کې ورته دعا کے. ستا مشن بدائی ځکه چې پیغمبري مشن دغه او روزي به کنځلې او بدل کې به کوله
دعا اوس تاسو وایئ په ایمان چې موږ به داسې وکړو موږ به داسې وکړو یو سره کنځلې وکړي او د هغې په بدل کې موږ ورته دعا وکړو نو چې د کنځلو بدل کې د دعا ونه کړه نو بیا ته امتی محمدی کے نہیں ایسے او کدوی گرد را گرد پہل امرا ماتا استارس کرون چھے تبلیغی مشن باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تتلے د طائف خلکو ماشومانو ته ویلې چې ولې پکانو دالې ونه دي ای چې پکانو وشته د پانه مبارکه دړینو ډکه شو جبرائیل راغی چې دا طائف په بل وړم نو دلا سوچت کو یا الله اهل طائف په ما د کانو بارانو کو خدا د دې بدل کې ته په رحمت بارانو کا از تاسو ټول بزرګان ناش کې د خپل غریوان کې وګوره او زین ګوره موږ د وسو مجدد موږ چری کوم نه نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې په قیامت کې دوه درې دو تمام کوا دا موږ مليان چې په ایمان درته هم چې تاسو دوکا کې ساتو دوکا کې ساتو موږ وایو چې کله ته پرو پانه دي پخړې او جماعت ته وروړي جنت کاغوخه دروړه جنت الفردوس خیال دراوه کاختر کې سر سایرا واچولا جنت فردوس جنت فردوس ته وګوره د خر مخ ته وګوره جنت الفردوس د تور شکلونه جوړول غواړي وجاهت جوړول غواړي ایمان جوړول غواړي یو سړی په سکو والے او تک په ګولۍ وشته شي دومره وخت ني او تاغه د سک په بدل کې ورته دعا وکړي ایمان دې ته موږ ایمان نه کوو لکه زموږ دا ایمان د سلیکشن را روان دی صاحب هر یو وایي چې زهن هېما زما د چاټۍ شولې ډېرې خوږې زما نو مليان به پکې ودرېږي چې ورنو په دې ملک به اسلام زرا ولم اسلام راوستو ته ګورو مونږ ته ګورو زمون د لاسه خو د اسلام بیړه تباه شوه من خو اسلام خدا قرآن دی اسلام خدا حدیث دی اسلام خدا دین دی دا قرآن او دا دین نن من د نااهل په طریقه دی کنه دا قرآن منگا دیری ته یوشو او د دبلدین زوی په کټ کې پروت یو موږ ورته لاندې قرآن ګرځو د فرض او واجب او سنت او مستحب او منظورات بلکې جميع حقوق جبار تعالی چې لازم شوی په ذمہ د حاضر متوفا باندې د حين تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې خایي نشانه د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورځي فوت شي ته په ایمان وایي چې دا سره زما په مخ کې ورته وي شوی او ما سره په جماعت کې لیدل او زه دا کټ سره ناستم
او زوم چې اکثر به ادا کړی او بعضی به ورځي فوت شي نو زه لعنتی نه کنه ها چې کوم مړه په کټ کې تاسو د کلو خلک ټول واوري چې دا په کټ کې پروت دی د خانه خراب بچي او ټول زندګۍ کې خدای ته سجده نه لګاګولې او دا هغه کلی امام اول چې دا متوفا چې دی اکثر احکام به دا ادا کوي او بعضې به ورځنې فوت شي نو دا دروغ وي که نه دا دروغ څه لپاره وي چې قرآن لاندې د پیسو غوټه پرته وي نو دا خدای به د دې مړي نه مخکې ما نیسي که نه به نیسي چې زه دروغ وایم نو زما جزانه دروغ مو وایي دا ووایا چې یا الله ټول لره چې یا الله ټول لره تا نه باغی تیر کړي ستا په در کې د هیڅ کمی نشته خدای معافي ورته دا څه وایي کور به وران شو نن منګه سحال بیا په دې ملک کې جوړ په دې ملک کې د اسلام ټیکداران ګرځي لګیا دي صاحبہ ګډ جوړونه کوي مال بدوم رسیټه راکې او مال بدوم راکې او مال بدوم راکې او دا د شاخه تاخه زامن بګورې بیا په دې سرکونو دي خلکو لګړي دا څه خلق دی دا څه وطن خدای چې څه کوي دې سره نن سره چې څه کوي پرون په دې کوڅو کې سړی ګرځېدو په کورونو باندې د ټیکس فارمونه ورسره وو په یو کور باندې 88,000 شپږ زره روپۍ ټیکس نو حکمران طبقه الله ستاسو ورمیگونه مات کا ورمیگ مات شا دین امون چوری سڑے اوگرزولو چه پا دی مالکی کم کور چتا اوگش پنی تیرکی بچو چرتا نهر نی دا سروی پا ملکی اونشوا کپا یو مالک کی یو کور اوگش پا تیرکرا الله به په دا ټول مالک جهنم ته لیږي ټول مالک به په جهنم ته ځي ما هتاست ته بوله کول ویلي چې وروره په دې منځونو نه کیږي دا ټیټ پاس ورزش خور سره کوي نو څه شو ده لاندې څنګه دې پاک شو مخلاص دې موږ پاک شو ټیټ پاس شو ورزشت موشي زمون څه شه دي او دوبره دلیته هغه راشي په جمعات کې وي او مخلاص پکې وي او ټیټ پاس شو ورزش موږ دې ته وایي چې کوم ټکی قران ویلی دی په دې د موږ ډېر خفقېږي معنا چې زموږ د دوبره نوم ولې علي ته دوبره وینځ نه په دغه ځای کې دغه کې کنه کې موږ دې ته وایي نو ټول موږ نشته نو دروغ وایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر کایمان درکې چې کوم ملام خوخی ما له راولې چې ما سره خبرې وکړي کفر دروغ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر منسله دا سره د ګناهونو نه بچ کی پاکی کی من کو پردے مالم خرو
پردے حقم خورو دروغم وائی پردی قرون مرانو دا زمون نیز دے لباس کی حرام اغسطے دے دا نیز دے دا کور نظام دے ټول مردار دے دا نیز دے یا دا روزہ دا کلیر کٹ دا خدای حکم دے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر منز داری گناہ نہ سڑے بچ کی تو خپا نشئی منزنم کوئی اور گیرم کلوئی دی مسئلہ کوئی گا و دا گیر کپری دین دا گیر خریلی وچه زمون غندی گیر پری ندی خدای تا ہوگا کسام گیر پری دی ٹک دا کرا زمون غندی پری دی کنا ندینا دا سپیلا قائم خی کہ خزازان ترا پا ڈک ڈکی کر دی گیرے والا دا سینا گیرے کلا کا شیشہ کے دا سے وکتا اوی چوک ہو زخو دیر خیستا شما پتکی کافر شو زکا چی گیرہ کلول حرام دی اور تا حرام تا حلال ہوئی نو حرام تا حلال ویلو بند سڑے کافر شو خیال امران نو ددی وجنا عزیزانو نن ټول ملک دا الله په عظیم قهر گرفتار دی ټول ملک ځکه حکومت ته وایم د کور ځمکه ما غسته ده په بیا جوړ کړی ما دی او کرل په تاله درکم ونی پراپرٹی ٹیکس انکم ٹیکس تاله درکم چې ته په خزي غډې کې او خزي په اجازه نه کې د نور بادشاہانو شاغوت لبوزي غریب سره دا سروے وکا دا ملک چې په دې ملک نن د 2 کالو ماشومان خپل لختي په دې سرکونو دکانونو کې ګرځي او کاغذونه ټولوي او 1 روپۍ خیر غواړي د 2 کالو ماشومان نن دا پښتنه چا وکړه یعنی په دې ملک په دې قهر سره اخته د شاهانو هر شی مفت بنگلا مفت نوکر مفت بجلی مفت ٹیلیفون مفت سوئی گیس مفت خزے مفت ہر شے بدتا مفت مفتی او غریب سره د په یو کور کې مفت نوسی دا هیڅ حکومت نه کوي ورته ورمېګم مات شاه په دې علاقه کې دا سر یو کوي چې یو کور چرته وګ شپته رنه کی یو سړی چرته خپل لونه ګرځي دا سر یو کا نن د ټیکسونو سروي کیږي د شاهانو اخراجات ختم کا تو وګوره چې د ملک د اسمان غوندې چلیږي کنه چلیږي نن په یو 17 ګریډ افسر باندې او 18 ګریډ افسر باندې 9 لک روپے د حکومت خرچ دي 17 او 18 ګریډ باندې 20-22 خلا پریدا شفته پر غارتونه ولاړی او زده
د بجلی بل لا ختم نه چې د سوی ګیس ورپسې راشي، د سوی ګیس لا ختم نه چې ورپسې د بندو راشي، د بندو لا ختم نه چې ورپسې د ټلیفون راشي. د ټوله میاشت دا د خدای په قهر به دا قوم مختی په کار خدای چې د شاهانو بلونه د پیسو نه د غریبانو مفت وي. دا څه ده کنه ده په کار داو چې د غریبانو مفت وي. وګورئ ریکارډ د جمعات اور یو جمعات بمبا انګريزانو فری کړي و. د انګريزانو زمانه نه والا 300 کال وشو چې د جمعات د بمبي فیس نشتا. پاکستان شریف چې پکې راغی په جمعات یې 8,000 او 10,000 بلونه راوړي. نو پکار دی چې انګريز د جمعات بمبو فری کړي و. نو پکار دی چې تا د جمعات بجلی فری کړي دا کنه ده. نو جمعات بجلی فری کول خو لا څه کې جمعتونه ورانونه شروع کړ. ولی او دلته پارک جوړای زنانو ته تکلیفي ای پروردګار د پاکستان په زنانو د چرګو مرغ راواله دغه کې تراشه چې یو پاتې نشي. پاکستان زنانا دایره ګډه ومبر سره میخي دوی خو د ملک بیړه تباہ کړه. جنانه نشو کېږي دي فوټبال باندې که مزدور ناسي پولیس پتا پس فوټبال دې بند کړي ولې نه کا جنانه نشو کېږي. دا زنانه دې په مور واچم زنانه په فوټبال سره ګرځي. داستا ملک شو داستا سو وطن شو. اوس دغه ملک لبا بیا دا ټول ملک ګډیږي یا صوبائی الیکشن تا او قومی الیکشن، الا صوبائی الیکشن تا او قومی الیکشن تا بیا بغاڑی گئی. ورکشی خوین مرکز یا ورکشی جب تا آسمانی سیلاب کی راشی جدا ټول ملک اچت کیو پا سمندر کی وائی. تاساول عزیزانو د خپل زمانی ته وګورئ. تقریبا ټول پاکستان 99% پسلو کی یو کمسل خزی او نر واره او زاړه په دمتوب او کنجرتوب کې اخته دي. نو ما تاسو ته درس کړو چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر خو بکې په درې قسمه یا به پلاس نیسی او منی کې به یا به ورتا په جبه او یا به ورتا په ځړ کې قصد کې تعلقات به ور سره پرې. دا نشم چې د چا د زندګۍ نو عزیزانو هغه بیا مسلمان هم نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول کائنات کې مبلغ اعلی داغه نه اوچت بل څوک نو. هغه چې د الله نظام کوم د دنیا هر ګورتا انس جن تا رسول دی داسې بیا چا نه کړي. داغه نه وروسته بیا صحابه چې کوم
خواري او کم محنت د دنیا هر ګوټ ته حتی کې دا کابل صحابه د کابل تراغلی دي د دین په میشن باندې او په دې کابل کې بیا شهیدان شوي دي فلحال په پیمنار مقبره کې د صحابه قبرونه دي او هغه صحابه چې کوم د دین په میشن باندې د عربو نه راغلي هغه ثابت پراته دي اس بی دینی نشتا داسی چې هغه د قوم اون کړه چې لک په خېټه موړ ده دا خدای نه باغی دی لک په خېټه موړ ده دا خدای نه باغی دی نو زما عزیزان دا الله قهر چې دی او عذاب چې دی هغه بالکل تیار ولاړ دی نن یو کسبا دی تاسو به وګورئ چې داسې قسم عذاب به د اسمان نه راشي چې دا ملک به په بله واړئ بیا به جاړئ اس به په لاس نه ده حکمران طبقه د ملک چې ده هغې چې څومره د الله د دین نه بغاوت دی د هغې انتها پرې وشوه د حکمران طبقه په زړه کې بالکل د الله د مخلوق درد نشته بالکل نن تاسو وګورئ ما تاسو ته ویلي چې یو شاهان دي په پاکستان کې او یو غریبان دي د شاهانو ارس مفتی ارس بجلی مفتا سوی گیس مفتی بمبے مفتی اوڑے مفتی چینی مفتا چائے مفتی غوښه مفتا سبزی مفتا ارس او د غریبانو ماشومان بوجای شاته اچولي د 3 کالو ماشومان او په سرکونو ګرځي او کاغذونه ټولوي او خپل لختي په دې ګرمۍ کې په دې سرکونو ګرځي د دې پښتنه به الله چا نه کوي چا نه دی نن غریب د بجلی د پکی لاندې نشي کېناسته کاغلام لا به چرته کوله ناغین میټر ولا بار کړي پښتنو ولا ګوډي چې غلاونه دي دغه میټر خدا شاهانو د بنگلون بارو لګوي او بنت وصولوي کنه هغه ورته یو دفتر ته تلو یو کمرې ته ورننه وطن نو اگر دلی راته وایي چې صاحب خو نشته اسلام آباد ته تللی دی مالخا په کمره کې ایر کنډیشن لګېدلی او پکې هم پکې لګېدلی
نو مال د ایر کنډیشن ولې لګېدل دا پکې ولې لګېدل وایي ګوره که چرته اچانک راشي یعنی سیب سنبور چلے که اچانک راشي چې کونه ګرم نشي او غریب که پکی لاندې کېناستو او د بجلی بل ورپسې 2000 او 3000 راغی او دفتر ته ورغلی وایي خط یې کړی دی که دا نشي کېدی دا نشي کمېدی که افسر لی ورو نه 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 خط یې کړی دی د دفترونو اخراجات مفت د بنگلو اخراجات مفت د خلو شاپینګونه مفت او غریب به دې پکیلا من نشي چرته به په سویګه پروټین نشي پخول د بمبي او د بنسکه چې څوک نه غوړ دې د ځن طلاق بچي پالاکت یو خان دی او نواب دی اغله د بمبي دین والا نږدې نه وردی د سور بچي او غریب نه دین ورني چې دا دین نه داکه کې بيزي درګار بمبه درنه کټ کوم نن پالاکه کې د خان د کور د بمبي بل نشتا بجلی والا فسکه اے سړی بلته وی ایک دفعہ ډنګالی کر او سارا دن خوشحالی کر ایک دفعہ ډنګالی کر ورته به ټول ورځ بیا خوشحالی کوا مزه کوا هر یو تندر چې دی د غریب په سر راپری خدا غریب دی الله دې توغتی په مرض مردار وایانی امين اوه نن ټول جماعت دی وایي چې زوی لري کېږي دا غریب اوس بیا وګوري الیکشن راغی او مغه زاره بیا را پاسي څوک باوازي کی زما پښتنورو زبانه پاران کینم چې پښتون له حق وګټل بيدګه مولا برا پاسي چې ورو اسلام په خطر کې دی را پاسي تاسو د سیوا کونه له رنگ ور کوي او سرک تبروي جل اسلام په خطر کې د دنیا د بادشاہ د خدای په قهر واوړي د سړي ځامن شي د سړي ځامن شي بیړم غرقش 50 کال خودي خلکو تاسو دوکه کوي کنه په دې 50 کال کې دا قوم د سړي هی نشو 50 کال عزیزانا کدا سے راضی کہ حضرت عمر قسم خوري چې زما دې د خدای په ذات قسمی کله دریای دجله په غاړه یو سپه د تند مرشم الله دې تپوس زمانہ کوي سپه نن په من کې در پورې دیوال په دیوال غریب د تند او د لوګي مړ کیږي تپوس سکنه نو عزیزان اوس نشتا انتظار د اسمان کوي دا اچانک اسمان ټوکړه کېدو او پزمه قدر غورځېدو د دې انتظار کوي خبره بالکل انتهایی پلیټ فارم باندې دیتا ولاړه ده
ځکه چې مونږه هغه سټیج ته ورسېدو چې دوی د مخ کې څه نشته. دا زمون ظاهري شان او شوکت چې دی دا هیڅ شی نه دی، هیڅ نه. سو پوری چې په اندرون کې درد نه پیدا، په زړه کې درد نه پیدا، ترغه پوره ظاهر لګیا وسکه. یو سړی مانه تاسو کو چې زما کور دی او یو دمه لمه په کاری ورکړې ده په دې خو زنه ګناګارېږي. ما ورته چې ادمه څه کوي ورې غړي دي بس غزلې مزلې وي. مال چې تا دمه لا کور په کاری ورکړې ده نو اصلي دمه زوم ته اصلي تا کور ورکړی چې ستا په کور کې د ډنې د ډنګتوب تربیت کی کچا خپل جائداد د ګناه کارونو لا ورکړی وي الله به دا غیم تپوس کوي. ابل ورځ یو سړی راغی چې پولیس نیولې ما سوکم مالوالی نیولې په دکان کې مې دغه دی دا په میز باندې غونډس کڅو ویډیو گیم دی ما شومان راځي نو رواني ول سوکم مال ورشه د دې علاقې چې څوک بادشاہ دی هغه ته ورشه. د دې علاقې مشران ډیر دي هغه ته ورشه د ویډیو گیمونو ولا ځوان نن په دې دکانونو کې چې کوم حال جوړ دی پناه په خدای ده. یا درته څوره دا څوک دی مونږ یو کنه. نو عزیزانو خیال کوي ګوره تبا کېږي غر کېږي هیڅ پاتې نشو په پاکستان کې والله العظیم. کله پیر پاتې شو نہ میاں پاتے شو نہ غنجی پاتے شو نہ مولا پاتے شو. مولا لجور شو بس ګورشتاو نشتاو الواشتاو نشتاو کیرشتاو نشتاو د جمعې پشپلاسو چتول شتاو نشتاو اته دوی قهر اخته مړي پس اسقاط شتاو نشتا. یو ما ته ویل چې اسقاط خوشتله تاسو وایي چې نشته نو دا مړه پتا واچو دا مړه ور باندې واچو نو ولې من ته وګوره چې دا غلط څنګه وو دا غلط اسقاطونه باندې خلاف نه تاسو په ایمان وایي چې دا د اسقاط وخو لاس ما خامو چت کې او جمعه ته رولېږي لکه مروت استاد یو خوري دا غوډه ناشته دامنه په دې بخله کی زړم کوسکایم پکور کې ساتلی او لا سچت کې انا ما خام دې ادمړي اروار غلي په دیوال ناشته د ګلاس کې چت ادمړي اروار غلي په یا رب سو موږ دې خپل له داسې غړي وډه راځي دمړي اروار غلي په دیوال ناشته چې دا خوروا باندې لا سوچت کینو د مړي ارواغه خوروا والی او لاړش ته د سړي ځامن خزله مرده خدای په قهر اخته د جمعتونو کې کله خیالو کوي تبلیغ ولا وایي چې
ورونو کېنه د دنیا شو خبرې بکی نو خیر بعض تبلیغیان هم دا سړي چې د خلکو له د تبلیغ نه تور کړي وي پوه شو ام په خپل لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ په خپل لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ په خپل خندا پزړه بې ایمان مسلمان ولي خیات کوي دا ټکی چې مونږ کې د سمشتا چې په خپل لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ پس لخندا پزړه بې ایمان مسلمان ولي دا زما خبرې چې دا خلک ووري کنه دا غوړ دا د خزو تبلدینان او برواګان دا خزو چې په زر روپۍ بوې کټ جوړي په صدر کې دا زما خبرې ووري نو بجلیګر مولا نورم کالج کې سبق وای او کور کې ټیوی دی او کور کې وی سی آر دی او کور کې میټی نه کور کې مستا خزا دا دلاره شه زما کور وګورا زما نور وګورا کپل جماعت کې ما نور کې نونی دا ګیره به سپټو متیازو کالو که زما کور ته ټلویزیون په غلطه امرانه نه وته دا ګیره به سپټو متیازو کالو که زما کور کې ټلیفوني نن دا اولیاء په کور کې ټلیفونونه دي سړی نه خبرې چت کی نه تاسو څوک خبرې کوئ دي کنه دي دا اولیاء په کور کې ټلیفون ریډیو وی سی آر ټلویزیون دا کمپلیټ د ایرمنډه دمخانه ده چې د چا په کور کې نن کوم لباس چې پټوي او په دې نتورک باندې خزي په کور کې ووري سبا له ګوره په دې سرک هغه لباس یې ټولې روانه ناس تباش وای فرق شوي خدای ته وګوره او بیا مالدار خودی تبا دا غریبان کنن مالدار کې دا د داغوی نه لوی آرامیانی ان دو وجنا عزیزانو تبا کېږي غر کېږي حکومت ته پروردگار د دې کور د میردین جماعت کی خدای دې حالات کی خدای دې داسې نظام په پاکستان راولي لکه په کابل کې د مولانا عمر نظام ته راغلی تاسو وکړو چې پرې خو هغه امریکا ان شاء الله د هلاکت په پلیټ فارم ولاړه ده نن امریکایان لګیا دي په زرګونو مسلمانېږي دا درته پته ده په زرګونو مسلمانېږي چې هو دا خو معاملې بل ده سوچ ولا خدای راوړي نن د امریکای غرور الله په کابل کې مات کو زه په جیل کې وم حکومت برا پسې کوششونه کول چې روزه ما بین والله کې دروزه نیومم والے اریپور جیل نه برا پسې گورنر ټلیفون کول چې روزه ما بین زمنا د مولا سړي د بار نه په جیل کې عزت دی تاسو پرونه چې الله پاک سره زره ساتل دی الله باغا او جیل تبوزی چې کوم به مولا نو د برابر سي هغه د جیل تبوزی که خدای ته منظوري تاسو پوښتنه نو دوه وجنا ځانو د زړه
تعلق خدا سره پیدا کړي. وخت ډېر لنډ دی او وخت ډېر کم دی. دا الله قهر بالکل په سر ولاړ دی. کلک کې به در باندې تیار شي او اوس به نه ویني او د تېښتې لار به هم نه وي، تباه کېږئ. دا د غټان هم واوري او دا د غریبان هم واوري. په 250 کاله کې د پاکستان د حکمران طبقې انجام تاسو ولیدو او مشرف دین په دې نه غایره کېږي. کوم خدای چې تر ضیاء الحق او تر بوټو تر نواز شریف او بېنظیرو پورې ټول د ملک نه در په در خاورې په سر کولی شو، هغه خدای تان کولی شي. درد پیدا کا په زړه کې او د خدای یره پیدا کا او د صحیح اسلام نفاس په دې ملک راولا کینی بیا به تم جاړې او اوس به په لاس نه دروي. عزیزانو نن د مسلمان زندگی وګوره، دو قسمه خلق دی، یو غریبان دي او یو شاهان دي. د شاهانو ژوند وګوره، دا الله نه څومره لري. چوبیس گھنٹے داغی جن چو دے دا اللہ نہ بغاوت تے، داغی جن دا اللہ نہ بغاوت تے، دا خز جن دے دا اللہ نہ بغاوت تے، دا زامن جن دے دا اللہ نہ بغاوت تے، دا کور ماحول ټول چو دے دا اللہ نہ بغاوت تے. اکم دمتوب او کنجرتوب دے چې په ملک کې سر اوچت کی او اول خلو ورته مسلمان واځه کړي. اول یو دمتوب راوته کیبل نیټ ورک دې که څه بلا ده، قسم په خدای دې چې اوس تګون په کور کې ولګو نهارو. ټلویزیون خو عام شو دی، هغه چې چابړې خرڅي هغه دله کرم ټلویزیونی چابړې چې ګرځي هغه دبلدین زوی کرم ټلویزیون کله کله ماته وي. یو سړی دی چپړاسي دی 2,000 تنخواه هغه ورځ ماته وي چې په ټي وي خو داسې وي تا کرفیو شته څه لو ما اغسطه ده ما تصور ده اغسطه ده بل پر 11,000 رنگین ٹی وی بس یو ناشوړه تخله تراله خو هغه ته نو ویل او تاسو ته په منبر نشم ده. ټلویزیون عام شی ده، بزرګانو کړی دي، بزرګانو کړی، مليانو کړی دي، اخو عام شي او په ټلویزیون څه شي. تاسو د اخبارونو کې زمون دا پاڼه وګورئ که خدای دې هلاک کی چې هلاک شي. د ذلیل بچیانو د دې فوټوان ټول ملک تشایع کولو څه ضرورت دی؟ دا وخت به داسې اچولي خپل به څنګه کړی او په غاښونو به رګمال مګړی یو الکان بټول ورځ دغه کنجری ګوري. اخو عام شو اوس هغه وخت به ته په ځان راولي چې ښځې به په کور کې په زوره نه ګرځي چې د پړو آوازې پردی سړی د دیوال نه بار وانه وړي. اوس دا خبرې چاته کې خدای پیژندلی وي الله در باندې فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. د يهودو کار در سره شوی
یهودو کار او یهودو با ورځ نوې عذاب نازلې دو نن به چې کوم عذاب راغی اخوان به لا دخلونه تلې نو سبب په بل عذاب راغی بل به چې راغی بل ورځ به بل عذاب راغی د یهودو عذاب نن دا کوکا کوله او پیپسیانی چې دي مونږ ته اوس پته ولګېده چې دا د یهودو کپنای دي او په ټول پاکستان کې نن د کوکا کولا او پیپسی څه پوزیشن دی د دې تمام حاصلات عربونه روپے یهودو تزي او یهود په بیا فلسطینیان وجني یعنی دا داسې ذلیل ملک دی داسې ذلیل ملک چې تر اوسه پورې شربت قدر نشي جوړولې اغم په خزو يهوديان چې دا وی نه وروي په خپل ملک کې دغه کوي شربت قدر پرونی الګ راغی نمبر می کوي په کالج کې داخله راته نه ملګي دا کالجونه د خدای د صفای هستینه میټاو د صفای هستینه په دې 250 کال کې دې کالجونه یو کوکا کولا جوړولو والا پیدا نکو یو سیکل جوړولو والا پیدا نکو نمبری کنی کالج کې سائنس کے داخلے تک پسند سب ہو گیا ہے وہ کچنے بچیا پسند ہوگا خلق پوری گی چینل ہم بنور مرورا کی جگہ امریکنیان میں پسند ہوگا پوری گی جرازی ادھر کی گتے ہوئی ستاپ وطن کے راضی او د قرآن عاملین او د قرآن عمل کون کی در توجنی پسانس خواهو پوئی ننستا پا ملک سال دے تا سر نور تشینشتا دا اللہ قهر او دا غریب و آہوالے و چورش تیریجی بجلی گرانش دمرا گرانش پیٹرول دمرا گرانش سوی گیس دمرا گران شو پروردگارم حلاک کا چی حلاک شئی ارمیگونا مات شا چی مات شی غریب سرے با پکیلان دم نکی غریب سرے با پکور کی چرتا پکیلان دم نکی غریب سرے با چرتا با جوار روٹان پا سوی گیس میں پخی رشکا چی اگوری دیگنا ڈبگرائی پوری 50 روپئے ولی وہ پکیل گران شکن اور جو چی پیٹرول اور گران وہ غریبوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا غریبوں پہ اثر نہیں پڑے گا دا غریب بچیا دا شاہان و بنگلے مفت سوئی گیس مفت بجلی مفت موٹر مفت نوکران مفت چاکران مفت لگواران مفت دا شاہان و عرش مفت او غریب باندې بجلی ګرانه کو بجلی ګرانه او دلته رااله سبب کچا وغلام لا کوله میټری ترويسته پستمو لګوړي خیر په کوم ملک چې د ظلم دا حالي او د زیاتی دا حالي هغه ملک به خاور ظهوري هغه ملک به خدای پریږدي د یو معتبر او فرعون ارمیک بغیر تمات کړي خیر د یو فرعون او مرمیک چا چې دروغ ویلي دي په دې ملک کې الله په اسمان کې ټیکا کړی دي الله په تخته دار خېجولې دي الله خړېلي رېګمال کړی د وطن نور کړی دي یو انجام بدر تا خیر نن غریب سره یو پکینان دې د ناشته
جرأت هم نشي کول. چپړاسیان بیا چې دی الیکشن کوي و دومره چپړاسیانو باسي د ملک په خزانه بوج دی نو د چپړاسی 2000 روپۍ تنخواه او 300 روپۍ ته ګل راشي نو دا به څه کوي؟ دا به څه کوي؟ بیا او پاسې جنو کرینم دا غریبانو باسي د چا چې لکونه روپۍ آمدن ده آیو جنو کرای او باسا 2 لک چپړاسیان په مو باسا دغه نه عزیزانو انتها د هر ظلم او د هر زیاتی بیا پاکستانی قوم چونکه ظالم دی خدای نه باغی دی الله پاک بچر ورته خورز نخي چر مړی وګوره او وجونه وګوره دا الله نه د بغاوت ابل اورز د یو شیعه د لور واده شوی هغه شیعه کروڑ پتی دی کروڑ پتی عرب پتی دی په وینځلو جامو کې بورکا ور په سر کړه او شنی چنګ جنگ لور نکړي او جنکه ور سره کړه جنگ سره کړه چې دا بوزي دي کنه شیعه ولی الک وې د بیبي فاطمه داسې نکاح شوه نن د خپل خزو ته وګوره او ځان ته وګوره هغه ور دی اوراغه मेरी तीर आया है क्या करा मर क्या करने पहले जहेज नींगा तीर आया है मरने क्या करा तो पैसे दे के उस दवा से जोड़े मोड़े लवा यो शाक ने पदा सीना हुआ लो चोन वाले बस उचक टोप को मन बैठा تو دې دنه تاسو وګورئ دغه نور د خدای پاک په تختش مردار کا جهیز منګه نور ویل جهیز نشته د زړی پسکای چې مون ساتري دی په کورونو کې د زړی چې څومره ډمه زما مخ کې خور مازیګر تیریږي کنه ځړم داسې کوي لا ترغامي لا زړی تاسو به خورت بجلی ګرانه نه چوره در باندې 20000 روپۍ چټا کوي تاسو د دې قابل دار خدای کم قوم ته خدای په قهر شو کما تکونون یعمر علیکم څنګه چې استعمال ده داسې بدر باندې حکومت راځي دا زموږ د اعمال سزا ده چې الله موږ لرا کوي کنن موږ په سچا ټول راوغسته او د جهاد اعلان وکړو زما په خدای قسم دی چې د بدر غوندې لکونه او زرګونه ملائکې درته د اسمان نه راشي سچ کېږي موږ سره دا زموږ د عمل نتیجه ده دا زموږ د عمل نتیجه ده نو عزیزانو پاتې د زړه خوږېدو څوک نه دي اول په دې ټول ملک وګوره دا څه سړی او حیا چې سړی ورشي او روحاني تسکین ورته وشي هر چاته چې ورشي ګڼکپ ته خبره دادا عزیزانو چې د خدای په دې قران عمل وکړي د خپل کور نه شروع وکړي
او کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. او چې بیا دې چا خبره نه منله پلاس نیسا چې پلاس نه په جبه وایا چې په جبه نه قطع تعلق ور سره وکړه. زه د چا مړي طلاق نشم او زما مړي ته به نه راځي کنه نه راځي کنه. ایا مړ شو واقف ارامي باندې مړو نو ما ته سوال جواب کړو ځلانه نو ازوی ما ته ته قرآن وایي مونږ هم داستامري ته راځو مال خدای دې مړه ولا کته زما مړي تراغه والله چې په دوزخ کېږي زما مړي. دا د سور بچو چې کوم جنازې تلار شي امړه خدای نه بخي. دغه ګورم مړو چې خخیږي هغه ځکه به بيدینه سړی نه پریږي. ولی مسلمان چې خخیږي په هغه رحمت وریږي او چې کافر او بيدینه ولاري رحمت نه وریږي. زما په خبرو کویږي کته سره رحمت نه وریږي. بیا نو دا بيدینه چې کوم جنازې تلار شي دا غمړي رحمت بنش. او زما خپل کده من لمبوي خلقا من خخوي خلقا من لمبوي خلقا من خخوي خلقا ما پدران سپوتو ارزوي خلقا من لمبوي خلقا. اگر ملا چې مرشي په ډیران اورول چې سپي وخوري او د سپو خېټه با الله ما ته جنت جوړ کی کوي کنټرول شي کني شي ها د سپو خېټه او د بيدونو ولا زما په قبر زما جنت قبر به ما د پاره دوزخ جوړ. اس خلق دې ته خوشالي لانه جمهور یاره داسې ډېر خلق چې زیدن اوس په اسلام کې دا شته چې ډېر خلق جنازې ته راغواړي دا شته. ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات. د مړي اعلان پر لوسپیکر باندې په بازارونو او په محلو کې دا حرام دي. دمرا خلق بخبر کی چی یو کتے وکنی او بس وروایی دلتا برا پوسی کو بالا مانے کی دا بار ټول اولیاء چې ناستی یو ضروری اړان وړوي پلانو اچلان څوک او خلک غاښونه نشتا ګورو مردار دی پلانی ٹائم جنازہ دا چٹونا چاپ کری دے کلو والا چٹونا یو ورام توب نوے دے عمل کو دے قوم چی دیگر ملائے بیان کہ حکومت آرانی ہے نو داوام دا کمال آلیان دی دا کنا وافر داوانا ہے. دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12